راډیو څرنګه تکامل وموند؟ راډیو هغه اغیزمنه وسیله ده چې په واسطه یې ډیرو لرې ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کیږي. د راډیو له لارې د بیلابیلو پیښو په اړه د نړۍ په هر ګوټ کې چې رامنځته کیږي خبرتیا لاسته راوړو. راډیو د نن ورځې د مهمو مصروفیاتو سرچینه شمیرل کیږي. موږ د راډیو په ذریعه بیلابیله موسیقي او اوازونه اورو. د سپورتي او نورو ډیرو برنامو او حالاتو په هکله اورو. په ځانګړې توګه هیڅوک دا دعوه نشي کولی چې ځانته او په یوازې توګه یې راډیو اختراع کړې ده. راډیو د ډیرو پوهانو د پرله پسې کوښښونو په نتیجه کې بشپړتیا پړاو ته رسیدلې ده. د آلمان هاینریش او هرتز، د ایټالیا مارکوني او د امریکا ویلی دی فورست د راډیو د ډیرو برخو په بشپړولو کې په ګډه برخه اخیستې ده. د 19مې پیړۍ په پیل کې د انګلستان میشل فارادی دا ثابته کړه چې کله یو سیم څخه برقي جریان تیر شي نو په خپله شاوخوا کې یو مقناطیسي میدان جوړوي. دې برقي جریان د دې توان درلود چې برقي څپې یعنی امواج پیدا کړي او دغو څپو کولی شول چې تر لرې واټنه پورې ولیږدیږي. هرتز لومړنی پوه چې د څپو ځانګړتیاوې تر څېړنې لاندې ونیوې. مارکوني هغه شخص و چې الکترومقناطیسي څپې په علمي توګه وکارولې او یوه بې سیمه دستګاه یې جوړه کړه. په کال 1904 میلادي کې سر جان امبروز فیلمینګ د دیوید په نوم یوه نلکه د برقي جریان د شدت د تنظیمولو لپاره چې د یو منفي قطب او یوې صفحې څخه تشکیل شوی و جوړ کړه. کله به چې منفي قطب الکترونونه دفع کول نو هغه ولتاج به چې صفحې ته ورکول کېده د هغه په طرف یعنی د منفي قطب په طرف جذبېده. په 1906 میلادي کې فورست لومړنی لامپ جوړ کړ. د دغو ټولو شیانو نه په استفادې سره په 1906 کې راډیو بشپړه شوه او په 1910 میلادي کال کې ټول هغه څه بشپړ شول چې راډیو آخذه کول او یا یې لیږدول. وروسته بیا په راډیو کې ډیر اصلاحات او تغییرات هم رامنځته شول. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه. زموږ یوه راتلونکې ویډیو په دې هکله ده چې آیا پوهیږئ چې راډیویي پیغامونه څنګه تر موږ پورې را رسیږي. نو ډیره جالبه موضوع ده. دا هم د راډیو پورې مربوطه ده او له لاسه یې مه ورکوئ. لینک یې هم په ډسکرپشن کې درته پرېږدم. نو د زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر نورو ویډیوګانو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.